په آی پی ایل لیګ کې حیدرآباد تېره شپه په المیراتور لوبه کې بنګلور ته ماتې ورکړه. د آی پی ایل تر ټولو مهمې لوبې جریان لري چې په بایللو سره یې هره لوبډله خپل کور ته ځي. تېره شپه حیدرآباد په 6 ویکټو بنګلور ته ماته ورکړه او دا لوبډله یې کور ته رخصت کړه. د لوبې پچه حیدرآباد وګټله او بنګلور ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د ای بي ډي ویلرز په 50 او د ارون فینچ په 32 منډو سره بنګلور په 9 ویکټو سره 132 منډې هدف وټاکه. حیدرآباد په وروستي اوور کې د 132 منډو هدف پوره کړ. ویلیامسن 50، هولډر 24 او منیش پانډې هم 24 منډې جوړې کړې. حیدرآباد او ډهلی به سبا ډیره مهمه لوبه تر سره کړي چې ګټونکي لوبډله به د ممبئی سره پایلوبه وکړي او بایلونکي به یې کور ته ځي.